ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لیکلی دی. هغه ویلي دي باید افغان ښځې او نجونو ته خپل حقونه ورکول شي او افغان نجونې ښوونځیو ته هم پرېښودل شي. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني دې ته اندېښنه هم ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی باید پر دوی ته د کار بندیز لرې شي او دوی باید کار ته ازادي کړی شي. هغه ویلي دي که دوی کارونه ونه کړي نو کورنۍ به یې څه خوري. موږ زیات میرمنې کونډې لرو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې په افغانستان کې ورځ تر بلې د میرمنو ژوند خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او اشار ته یې پر دې قشر کې د کار بندیز تابع کوونکی بللی. څومره کونډې میرمنې دي چې ټول بار د کورنۍ په دوی دی او که دوی کار ونه کړي تاسې پوهیږئ ته دوی لوڼې به څنګه سرنوشت باندې اخته شي یا ته دوی واړه زامن به څنګه سرنوشت باندې اخته شي. ښاغلي غني ټینګار وکړ چې له یو کوچني اقلیت پرته نور ټول افغانان د میرمنو حقونو ته قایل دي، خو همدغه کوچنی اقلیت د پیغور په ډول وویل که څوک منع کوي نو دومره میړانه هم باید ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته الله جل جلاله د اختیار ورکړی چې د ترجیح مرګ په نورو باندې تحمیل کړي؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تربیه ښې چارې.